عمر رضی الله تعالی عنہ داغه دور خلافت ته 2000 صحابه د شام ته ولېږل چې د هغې امیر ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ دای مقرر کو چې ته به د دوی امیر وي او د فوج کمانډر چې دی نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دای مقرر کو چې تاسو لاړ شئ په شام باندې حمله وکړئ او شام فتح کړئ. ابو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې په شام باندې حمله وکړه شام یې فتح کو. هرقل بادشاه دا سره ډیر زیات فکر پیدا شو دا عیسائی وو چیرې مسلمانان خو زمونږ ملکونو تم را ورسېدل اوس به زمونږ ملکونه هم فتح کوي نو د غیر چاپیره خبر ولګو بادشاهانو ته چې زه په مسلمانانو باندې حمله کول غواړم زما سره امداد وکړئ. نو هر بادشاه ورله د خپل وس موافق فوج ورکو. نو مسلمانان 2000 وو او هرقل بادشاہ د مسلمانانو خلاف 10 لک فوج تیار کو 10 لک فوج. په دې کې د مسلمانانو نه څه کسان مرتد شو اول مسلمانانو بیا مرتد شو دغه عیسایانو لتلی وو دا 18000 کسانو. نو دغه 18000 کسان چې کم د مسلمانانو نه مرتد شو دام دغه 10 لک فوج سره مرګري شو. نو د مسلمانانو تعداد 2000 او مقابل کې ورته د کفارو تعداد 10 لک او 18000 10 لک رومیان عیسایانو او د 18000 سره هغه عرب چې مرتد شي هغه ور سره مرګري شو. دی د هرقل بادشاہ د فوج چې کم کمانډر و چیف آرمی چوته ویل شي د فوج مشر د هغه نوم دیارجان و. د هرقل بادشاہ ډیر زیات غوسه شو وی 2000 خلک راغله دي او تاسو د هغې مقابله نشئ کولی شام یې درنه واغسته او زموږ ملکونو ته خطره ده تاسو د هغې مقابله نشئ کولی زه به په خپله جنګ ته وځم دا جنګ نور زه په خپله کوم. دی دیارجان ورته وویل د فوج چې کوم مشر و وی ته ماله صرف دا یو ځل موقع راکړه 10 لکه فوج دی را سره ته خو دا 2000 کسان وایي ته خو شام وایي شام خو درلته اغلم خو د مکې او د مدینې فکر دی کوي هغه ته مخلم الته کوم مسلمانان ختموما ته مال صرف دا یو مکراکا. هرقل بادشاہ ورته سید دا مقدر سره دا 10 لک او 18000 فوج واخله او مقابله وکړي. دلته کې مسلمانانو ته خبر را ورسېدو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ ته چې هرقل بادشاہ د دیارجان فوجي په مشرۍ کې 10 لک فوج زمون خلاف تیار کړی دی. اوس موږ څه مون خو 2000 کسان الته کې 10 لک خلک دی اوس څه وکړو. نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی مشوره راوغوښته د صحابه کرامو او دا د صحابه کرامو عادت و چې هر کار به په مشوره سره د قرآن حکم دی کنه و امرهم شورا بینهم په خپل منځ کې بس کوي مشوره کوي. نو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی د صحابه کرامو مشوره وغوښته ایمانه مشوره راکړي مون یو 2000 کسان هرقل بادشاہ فوج تیار کړي 10 لک سو کم مقابله وکم کو سو کم مال مشوره راکړي. په دې کې یو تن فاسد او هغه او ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی فرمایلو وی زما مشوره خدا ده چې زه د شام نه زوم مدینه منورې ته شام پریدو زو مدینه منورې ته وی زکه چې ډیر لوی فوج دی شام خو پرې د واسه نه چې مدینه او مکه رانه قبضه کی چرته نو موږ بدل ته ناس یو دی به حمله په مدینه منوره باندې وکي نو دا شام ورته پریدو خو چې الته مدینه منورې ته لاړ شو الته مرچی تیار کو چې هغه سنبال کو. دا خبره چې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی واورید نو ډیر سخت خفه شو او غوسه ول ډیر زیاته ورله وی کینا داسې خبره دی وکړه چې زما د تمامو غازیانو هغه حوصله دي خراب کړي ته خبره وکړه شام مونږ په کوم قربانو باندې اغسته دي د ابوبکر رضی الله تعالی په دور خلافت کې د شام د پاره مونږ کوم قرباني ورکړي څومره شهیدان ورکړي دي اوس به شام پریدو کافر ته ته څنګه خبره وکړه چې دا ورته پرې دی ځای مدینه منورې ته ډېره کمزوري خبره دی وکړه کینه ته. په دې کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ فاسد
د ابو سفیان رضی الله تعالی د معاویه رضی الله تعالی فلار دی او دا د نبی علیہ السلام ډیر سخت دشمن تیر شوی دی په جاهلیت کې او په غزوه احد کې د کفارو هغه مشري د کوله د کفارو د طرف نه مشري د کوله امیر دی وو ورسته بیا ایمان راوړی دی او په ایمان باندې ډیر کلک پاتې شوی دی او په دین اسلام کې بیا ډیر بهادری کړی دی. نو ابو سفیان رضی الله تعالی فاسدو وی زما مشوره دا ده کنه چې په دې ځای کې پاتې کیږو په دې ځای کې پاتې کیږو دلته کوم ځای کې چې دلته مورچې جوړې کړي وی ځکه چې دوی مدینه منورې باندې ډایرکټ حمله نشي کولی دا 10 لکه فوج ډایرکټ په مدینه منوره باندې نه ورځي دا رومیان اول به دوی مونږ دلته کې ګوري ځکه د دوی سره به دا یری کو مونږ په مدینه باندې حمله وکړو د شاه غاړې را باندې دوی راشي نو اول به مونږ ختم یو چې مونږ ختم کړو هغې نه پس به په مدینه باندې ورځي اول به دوی مونږ دلته ګوري نو دلته کې مورچې جوړو دا خبره چې ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی واوریده وی ابو سفیان څخه خپل مشوره دی راکړه ډیر خوشاله شو وی دلته کې به پاتې کېږو دلته جنگ کو دلته مورچې جوړو خالد ابن ولید رضی الله تعالی چپ ناسته غلې ناسته ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی فرمایي وی اے خالده ته خو سو وای کنه ته ولي چپی ته کوم څه مشوره راکړه کنه ستا مشوره ده خالد ابن ولید رضی الله تعالی فرمایل وی اے ابو عبیده زه د مسلمانانو خلاف نشم کوله مسلمانانو چې کوم خبره کړې د زپ هغه کې مرګره ما اگر چې زما مشوره د دې داسې نه د بل شان ده زما رای دا نه ده زما رای بل شان ده خو زه د مسلمانانو خلاف نه کوم هغه چې دلته پاتې کېږو بس دلته پاتې کېږو ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل اے خالده کله چې تا موږ له مشوره راکړې الله پای کې ډیر برکت اچولې ده الله پاره کې ډیر خیر اچولې دی بیا مونږ شکست نه دی خوړلی مال رای راکا وی نشم کولی د مسلمانانو خلاف مسلمانانو وایي چې دلته پاتې کېږو زه د دوی خلاف څنګه خپله مشوره ورکم ابو عبیده رضی الله تعالی فرمایل وی خالد ابن ولید چې تر څو پورې تا مشوره نه راکړې زه مخکې څه کوم نه مال به ته مشوره ضرور راکړې ځکه ستا په مشوره کې الله ډیر برکت اچولی دی نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی فرمایل وی زما مشوره هم دا ده چې جنگ کو خو دې کوم ځای کې چې ته یې که نه نو که د جنگ خامخا کول غواړې د جنگ اراده دی نو دا ځای د جنگ نه دی دې کوم ځای کې چې ته موجود ای ابو عبیده دا ځای د جنگ نه دی خو خامخا د جنگ اراده دی وی څه وکړو وی تا ته پته ده چې زمونږ د عربیانو اسونه چې دي هغه ډېره تیزه منډه وي د عربو د اسونه یقینا په منډه کې مشهور دي وی زمونږ د عربانو اسونه ډیره تیزه منډه وي نو هغه په دې میدان کې منډې نشي وهلی دلته خو ګیر چاپېره باغات دي وی ته څه وایي وی زه وایم چې لږ هغې طرف ته مخامخ د یرموک میدان دی خوش بیابان دی نو هغې میدان ته به لاړ شو باغونه نشته دی خوش بیابان دی نو موږ پکې اسونه چې څنګه زغلو بیا زغلولی شو او خوا کې دریاب هم دی نو اوبه به راته هم نږدې وي نو د اوبو مسله به راته هم نه نو زما رای دا ده چې د یرموک میدان ته لاړ شو ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی فرمایل وی بس زما د خالد ابن ولید په مشوره عمل دی شابه سامان ګول کوي د دې ځای نه ځئ او د یرموک میدان ته ځان رسوئ شابه د یرموک میدان ته ځئ دې ته غزوه یرموک ویلی شي ځکه دا د یرموک په میدان کې شوی و یرموک ته ځان ورسوئ صحابه کرام لاړو یرموک ته ورسېدل چې ورسېدل دلته د هغې طرف نه د کفارو پوجونه راغله 10 لاکه فوج د هرقل بادشاه را ورسېد 10 لاکه فوج په منځ کې 3 میله فاصله وه یو طرف ته 2,000 صحابه کرام دي بل طرف ته 10 لاکه فوج د کفارو دی منځ کې فاصله څومره ده 3 میله ابو عبیده رضی الله تعالی زر خط ولیکو ځکه امیر په دغه وخت کې چې هغه عمر رضی الله تعالی امیر المؤمنین او دغه دور خلافت په مدینه منوره کې هغه ته خط ولیکو بسم الله الرحمن الرحیم اے امیر المؤمنین مونږ تا را لېږلي یو جهاد لا خو هرقل بادشاه زمونږ خلاف 10 لاکه فوج جمع کړی دی او مونږ 2,000 کسان یو مونږ جنگ کول غواړو خو مونږ ډېر زیات کم یو هسې نه چې سبا ته وایي چې زما صحابه کرام دی ولې بې ځای ځای شهیدان کړو نو مونږ ته د امداد ضرورت دی خو تا سره د جنگ صحابه کرام موجود نه مونږ له نور راولېږه دا خط یې ولیکو او عبدالله رضی الله تعالی عبدالرحمن رضی الله تعالی ته ورکړو عبدالرحمن رضی الله تعالی ته ورکو وی دا اوس دا خط عمر رضی الله تعالی ورسوه مدینه منورې ته عبدالرحمن رضی الله تعالی د جمعې ورځ او روان شو او 2 ورځې مزل وکړو او بلې جمعې له مدینه منورې ته راورسېدو
عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وایي چې مدینه منورې ته ورسېدم د زوال ټیم و د جمعې ورځ وه عمر رضی الله عنه په مسجد نبوي کې اودس کو د جمعې د مانځه دپاره تیاری کوله ځان یې تیارو امیر المؤمنین دی د جمعې د مانځه دپاره ځان تیاری جمعه وپړاوئ چې زه یې ولیدم ما ته وایي چې عبدالرحمن د کوم خوا نه رالې ما ورته وایي چې د شام نه رالمه حضرت وایي چې تا خو بیا زما د ملګرو خبر هم ماله راوړی وي خیر علي په خیر علي ما وایي چې او جي ستا د ملګرو خبر مې راوړی دی وي خط مې ورته ورکړو وایي چې خط عمر رضی الله تعالی ولیده که نه وایي دا رنګ بدل شو چې د مسلمانانو خلاف 10 لاکه فوج د کفارو راغلی دی وي اودس یې وکړو ځان یې تیار کو منبر ته وختو او په جهاد باندې بیان وکړو د جهاد متعلق بیان وکړو ډېر جذباتي بیان یې وکړو او بیا په بیان کې وی ستاسو ملګري ډېر بدګیر شوي دي 2000 کسان دي او عیسایانو ورله 10 لاکه فوج رالیږلی دی د جنګ دپاره نو که څوک د هغې امداد کول غواړي ځان تیاروي سار ته چې هغوی پسې ځي جهاد له بیان یې وکړو او چې کله د بیان نه فارغ شو که نه نو علي رضی الله تعالی راغی عمر رضی الله تعالی له عمره عبدالرحمن له خط ولیکه او په خط کې ورته دا ولیکه ابو عبیده رضی الله تعالی ته چې زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد کافي دی د الله نه امداد غواړئ جنگ شروع کوئ بس مونږ ته انتظار مه کوئ د الله نه امداد غواړئ جنگ شروع کوئ دا ورته ولیکه عمر رضی الله تعالی ولیکل پکې وی زمونږ د امداد نه تاسو له د الله امداد بهتر دی د الله نوم اخلي او جنگ شروع کوئ زما درته اجازت دا خط عبدالرحمن رضی الله تعالی له ورکو عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وایي چې دا خط مې واغستو نو په باب حبشه باندې ووتم عمرې له او حج له تللی نو هلته کې باب حبشه مدینه منوره کې یو دروازه موجود ده باب جبریل او باب حبشه په باب حبشه باندې ووتم په اوښ باندې سور یم چې روان شوم نو رایات شو راته ما وایي چې عبدالرحمن مرګ له رواني بیا پته نه لګي چې ژوندی راشه نو لږ خو د نبي علیه السلام د روزي مبارکې دیدار وکړه که نه راشه د ده دیدار وکړه او بیا ترې نه ځه ځکه چې بیا هلته شهید کېږي بیا مدینې ته نه شي راتلی وی اوښ مې راوګرځو د نبي علیه السلام روزې ته رالمه وی چې رالمه وی علي رضی الله تعالی عنه عباس رضی الله تعالی عنه فاطمه رضی الله تعالی او عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وی دا ناستي او حسنین چې دي که نه نو یو د علي رضی الله تعالی په غیږ کې پروت دی او بل د عباس رضی الله تعالی په غیږ کې پروت دی دا 15 واړه کسان دغلته ناست دي وی زه چې علي رضی الله تعالی ولیدم وی ما ته چې عبدالرحمن څه ګوري ته لا تللی نه زر دا خط رسوه ما ورته وی چې ای علي رضی الله تعالی ځم خو د نبي علیه السلام د روزي دیدار له لږ رالمه او ما وی چې تاسو به راته لږ دعا وکړئ دعا به راته وکړي چې الله راته مزل اسان کړي ما ته وی چې د عمر غونته سړی موجود دی خو هغه درته دعا وکړه دغه پوره ده که نه ځه د عمر غونته سړي درته دعا وکړه نو دا پوره نه ده ما چې بالکل عمر رضی الله تعالی راته دعا وکړه خو تاسو اهل بیت یئ تاسو د نبی علیه السلام خاندان یئ خو تاسو راته دعا وکړه د نبی علیه السلام په روزي په خوا کې راته دعا وکړه زه به ډېر خوشحاله شمه وی عباس رضی الله تعالی لاس پورته کړو او علي رضی الله تعالی لاس پورته کړو وی عباس رضی الله تعالی دعا شروع کړه وی د نبی علیه السلام روزي ته داسې لاس ونیو چې الله زه درته دا روزي والا ته دې روزي دا صاحب درته وسیله کومه ته د په برکت سره دی عبدالرحمن ته دا مزل لږ اسان کا ته د په وسیلې سره دی عبدالرحمن ته دا مزل لږ اسان کا وی دعا راته وکړله بیا راته علي رضی الله عنه فرمایل چې عبدالرحمن اوس خو زه که نه اوس خو درته اهل بیت دعا وکړه اوس څه مشکل دی اوس ځه عبدالرحمن رضی الله عنه فرمایي وایي زه روان شومه وی د خالد ورځې مزل مې وکړو د اتوار د ورځې مزل مې وکړو وایي د څلورمې ورځ چې ما ذکر کېده که نه وایي زه هلته کې شام ته یرموک مقام ته رسېدلی وم د صحابه کرامو د اذانونو اواز مې تر غوږو شو د هغې طرفه د 2 ورځو مزل او د دې ورځو د